لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دا بل آیات هم عظیم ترین آیات ده. د اسلام په قبلولو باندې زور نشته چې یو څوک مجبوره کې چې اسلام قبول کی. البته اسلام چې څوک قبول کی نو د اسلام د حکمونو منلو دپاره بیا په دې باندې زور شته ده. نو الله دا فلسفه په دې کې ذکر کوي، لا اکراه فی الدین. الله فرمایي زور نشته په دین کې. قد تبین الرشد من الغی، یقینا ښکاره شوی دی لار د هدایت من الغی د ګمراهۍ نه. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى. دلته بله خبره الله ذکر کوي چې کفر بالطاغوت چې انسان کله وکي نو دا انسان صحیح مومن جوړېدی شي. تر څو چې انسان کفر بالطاغوت اول ونه کی د ایمان په الله باندې معتبر نه دی. ګوره دوه شیان دي، یو کفر بالطاغوت ده، بل ایمان بالله ده. یو سړی ایمان بالله لري خو کفر بالطاغوت نه کړي، د انسان ایمان دی الله په نس باندې معتبر نه ده، د ایمان الله نه قبلوي. وجه دا ده چې دا هغه ایمان دی چې کفر بالطاغوت پکې نشته. کفر بالطاغوت څه معنا؟ هر هغه څوک چې د الله په خلاف کې تا ته خبره کوي دا طاغوت دی. دا که ستا پلار ولې نه کوي؟ ستا پلار او ستا مور چې ته د هغې نه پیدا یې تا ته د الله په خلاف باندې یو خبره کوي، دا طاغوت دی. د ده منل طاغوتیت دی. یو حکومت چې تا ته د الله په خلاف باندې یو قانون درته نافذوي، یو شخصیت وي، یو حکومت وي، یو جهت وي، یو تنظیم وي چې تا ته د الله د قانون په خلاف باندې د الله د حکم په خلاف باندې یو لایحه یو قانون درته وړاندې کوي چې په دې به ته عمل کوي، ته په دې لاره روان شې، ته دا حکم کوونکی هم طاغوت شو، ته هم طاغوت شوې. طاغوتیت څه دی؟ د الله د لارې نه سوا چې بل چا په لاره باندې روان شوې دې ته وایي طاغوت. نو حکومتونه چې په خلکو د غیر قوانین په لاس باندې جوړ شوي قوانین په خلکو نافذوي، دا حکومتونه طاغوتان دي. او د دې حکومتونو د لاندې چې کوم خلک کار کوي دا طاغوتان دي. اوس چې موږ تاسو سوچ وکړو په پاکستان کې، په عربو کې، په ترکیه کې، په تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان کې څومره اسلامي ملکونه دي. هغه کافران خو اسم طاغوتان دي. اسلامي ملکونه دي، الته د غیر قوانین نافذیږي، الته د انسانانو د لاسه جوړ شوي قوانین نافذیږي. دا حکومتونه هم طاغوتان دي. او د دې حکومتونو چې څوک لاندې کار کوي، د دې حکومتونو لاندې پولیس دی، د دې حکومتونو د لاندې مامور دی، نو دا الله رب العزت د حکومتونو ته او د دې حکومتونو کارمندانو ته څه ویلی دي؟ طاغوت ویلی دی. او په دې طاغوت چې څوک کافر نشي نو ایمان په الله پر معتبر نه دی. او ګوره په اسلام کې درې شیان دي، یو فسق دی، بل کفر دی، بل طاغوتیت دی. دا درې مرتبه باید موږ تاسو وپېژنو. ګوره فسق څه ته وایي؟ فسق دې ته وایي چې الله منم خو د الله حکم ستا په ژوند کې نه ښکاري. لکه اوس اکثر مسلمانان په دې حال کې دي، او دوی الله مني، شکر دی، کلمه وایي، منځونه کوي، لیکن د ده په ژوند کې د الله حکمونه نافذ نه دي. الله شرعي پرده ویلی دی، د دوی په کورونو کې شرعي پرده نشته. الله پاک دا ویلی دی چې ته ژوند به تیروي، زما د حکم مطابق تیروي. دوی د خپلې خوښې ژوند تیروي. زړه چې ورته څه وایي او رواج چې ورته څه وایي او خواهش چې ورته څه وایي دی په هغې پورې روان دی، د هغې پسې روان دی. نو دا فسق درجه ده، دا د کفر درجه نه ده، دا د فسق درجه ده. فاسق دې ته وایي چې الله مني خو د الله نه مني. الله مني، آخرت مني، خو چې الله څه وایي هغه د ده په ژوند کې نشته. دې ته فسق وایي. دویمه مرتبه د کفر ده. کفر مرتبه دا ده چې یو انسان الله هم نه مني او د الله حکمونه هم نه مني، دا کافر ده. خو د بل چا سره کار نشته، بس خپله کفر کوي، بېدیني کوي، لګیا ده، بل چا سره کار هم نشته. دې ته ویل کېږي کافر، او دې کار ته کفر وایي. درېیمه مرتبه د طاغوتیت ده. طاغوتیت چې دی دا بیا دا ټولو کې اوچته پورته مرتبه ده په بېدینۍ کې. طاغوت بیا دې ته وایي چې نه خپله ته د الله دین حاکموې، نه بل څوک پرېږدی چې د الله دین حاکم کی، نه بل څوک ته دې ته پرېږدی چې د الله په دین عمل وکړي، د الله قانون د الله په ځمکه نافذ کړي.
دې ته ویل کېږي طاغوتان او دا طاغوتیت دی. او دا اوس چې موږ تاسو سوچ وکړو ډېر مسلمانانو ملکونه حکومتونه په دې اخته دي. څومره علما زندانونو کې په دې تور باندې بندیانیږي چې دوی خلکو ته د جهاد خبره کوي. آیا جهاد په اسلام کې نشته؟ 8 سپاره قرآن کریم د جهاد په باره کې راغلی. په عربو کې څومره علما په یو کال باندې 45 علما هغې باندې د اعدام فیصله وکړه. ولې هغوی دا خبره کړې وه چې په یهودو باندې جهاد فرض عین دی، فلسطین کومک پکار دی او فلسطین ته تک پکار دی، هلته جهاد پکار دی. نو دوی د هغه 45 علما زندان ته اچولیو، دا بیا دا ټول اعدام کړل. ولې؟ په دې جرم چې دوی ولې د جهاد خبره کوي. نو څوک چې تا د الله دین ته نه پرېږدي نو دې ته ویل کېږي طاغوت او دا طاغوتان دي. نو همدارنګې پاکستان کې وګوره، بل ملک کې وګوره، زمونږ په افغانستان کې 20,000 علما او قاریان په زندانونو کې په دې جرم باندې ساتل کېدل چې دا د امریکې په خلاف د جهاد خبره کوي. دوی وایي چې موږ اشغالګر نه منو، دوی د ناټو په خلاف دوی جهاد شروع کړی. موږ په دې وجه باندې دغه قاریان، دغه علما، دغه مجاهدین په زندانونو کې اچو، بندیانو، وهو ټکو. نو دا 20,000 علما او قاریان او مجاهدین په زندانونو کې یو وار سره ساتل کېدل. نو دې ته ویل کېږي طاغوت چې ته د الله د دین حاکمولو ته تا څوک نه پرېږدي، که هر څوک دی، که ملا صاحب دی، که پلار دی، که دا حکومت دی، نو دغه سړی طاغوت دی. او که ته د ده په لاره روان شوې نو ته د طاغوت په لاره روان شوې. الله فرمایي د ایمان دپاره شرط دا دی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى. چا چې په طاغوت کفر وکړه او ایمان په الله راوړو دا د صحیح دین ونیو، د هغه مضبوطه کړی د دین ونیو. اصل مضبوطه کړی خو دا دی چې انسان لکه ترمذي شریف حدیث دی چې اوثق عرى الایمان الحب فی الله والبغض فی الله. د ایمان مضبوطه کړی هغه دا دی چې د الله دپاره به د خلکو سره دوستی کوي، د الله دپاره به د خلکو سره دشمني کوي. لکه داسې نه دی لکه د نن زمانې مسلمان چې د کافر سره مشکل نه لري، د کافرو سره دوستی ده، د کافرو سره تجارت او لین دین دی، هغه چې ورته حکم کوي دا په وطن او په ملک نافذوي. د نن زمانې مسلمان حال دا دی.